احادیثو کې د یو صحابي ذکر راغلی دی. یو صحابیه ده ډیره نیکه بیبي ده. په یو صحابي باندې واده وه، ډیر ښه ژوند یې تېرېده، مزېدار، فراخه، خوشحالۍ سره. یوه شپه خاوند आवाज وکړ مال اوبه. بیبي پاسېده، ورله اوبې وله راواغشتې. چې اوبې راوړې هغه پورې نو د هغه بیا سترګې ورغلې وې او هغه اوده شوی و. دا بیبي سر ته یې ودرېده، جامې نیولې دی چې دی اوس په راپاسي، اوس په راپاسي، اوس په راپاسي. سار شو. سار چې خاوند د معمول مطابق راپاسي، چې وی کتل ښځه ورته سر ته ولاړه او جامې د اوبو نیولې دی. وی تا اوبه غوښته وې د اوبه واله. وی د خدای بندې نو ما خو هغه وخت کې نو زه به دې راپاسولی وم که نه. وی ما وی چې نه ته به د خوب وځې نو ما راپانسولې او دا جام مې نیولې و. ما وی چې کله م ته راپاسې نو چې بیا ته آواز ونه کړې چې یاره مالې اوبه. خاوند ډېر زیات خوشحاله شو چې ماله خدای پاک داسې صالحه او نیکه بیبي را کړې ده، دومره زما خیال ساتي. ښځې ته وایي زما زړه د تا نه ډېر خوشحاله شو، ته ډېره نیکه او صالحه چې ته څه غواړې نو زه تاله در کوم، ما نه وغواړه. ښځې سوچ کوي، هغې ورته وی بس چې راکې نو طلاق راله راکړه. هغه سړی حیران شو، صحابیه ښځې دا څه کې؟ ما خو دا نه غوښتل چې تا زه خفه کم یا ستا زه خوشحاله کم، نوره زه تا خوشحاله کم، تا زما زړه خوشحاله کم چې زه ستا زړه خوشحاله کم. نو طلاق سره خو زړه خفه کېږي، زما ستا جدایي راځي، دا ته څه کې؟ دا څنګه مطالبه کې؟ هغې ورته وی بس تا خبره وکړه او ما ته ووایي چې طلاق راک، بس طلاق راکوه، خپله وعده پوره کړه. هغې ورته وی زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام له به لاړ شو، هغه به راله فیصله وکړي چې څوک. را روان شو دواړه، ښځه خاوند پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته را روان شو په لاره باندې. په لاره چې راتلل لار کې یو ګټه چې ته پرته وه، سړي تیندکه خوړ، هغه صحابي را پرېوته او دا خپې خوږ شوه، وینې شوه، وینې ترې روانې شوې. هغه ښځې یې زر زر لوپټه وشلوله، د هغې نه یې وله پټه یې جوړه کړه او خپې پې وله وتړله. چې کله را پاسېده وی زه چې ځو پیغمبر علیه السلام له، هغې ورته وی نه راځه واپس کور ته ځو، بس زه طلاق نه غواړم. خاوند ورته وی نه دی په هغه مخکې خبره باندې پوه شوم او نه د اوس په دې خبره د پوهېږم، دا ته څه کې، دا څه کله مې راته څه او کله څه وې، زه ستا په قیصه نه پوهېږم. وی راځه کور ته لاړ شو، بیا به دې پوهېږم. چې کور ته رالل، کېناستل، خولۍ وچه شوه. وی وایه دا څه معامله ده؟ وی ګوره تا ما ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث بیان کړی دی، ستا د خولې نه ما اورېدلی دی. تا ما ته ویلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کوم بنده د الله خوښ شي او الله ورسره مینه او محبت وکړي، هغه باندې غمونه او پریشانۍ مصیبتونه داسې را رواني لکه دا اوبه چې د بره نه ښکته را پروزي، داسې تیزۍ سره او داسې ډېر غمونه او پریشانۍ دا په دې بنده باندې را رواني. زما ستا ډېر وخت شو چې مونږ یو ځای ژوند تېرو، ستا په کور کې د دولت کمی نشته، د خوراکونو کمی نشته، د خوشحالۍ کمی نشته، هر څه ډېر تیر دي. دا څومره موده چې زما ستا په کور کې وشوه، ما چېته غم او تکلیف ونه لیده. نو چې غم او تکلیف مې ونه لیده نو زما دا یقین جوړ شو چې د پیغمبر خبره خو دروغ نشي کېدی، خو اندازه داسې ده چې زما دا خاوند فاجر او فاسق دی. زما پتا د فاسق ګمان راغی چې ته د پیغمبر صحابي او پتا یو ذره بر غم او تکلیف نه دی راغلی، نو پتا باندې زما د فاسق ګمان شو، د منافق ګمان مې باندې شو.
زکه ما تا نه طلاق وغوښته چې طلاق راکوه زکه تا باندې یو غم او پریشانی راځي نه. او اوس چې دا په لاره باندې تلو نو چې تا باندې تکلیف راغی نو بس ما ته یقین راغی چې یاره ته د پیغمبر صحابي او د الله خوښي ځکه چې دی نو تیندک ته خو راغورځېد خپلې وینې شوه تکلیف او پریشانی د باندې راله. نو اوس مې یقین راغی چې ته د الله نیک بنده او الله د سره مینه کوي. امتحانات دا په نیکانو او صالحانو خلکو باندې راځي. دا هر سړی په خوله باندې بس دقه خبره ده چې موږ باندې د الله عذاب دی. که غوړي ګران شي هم د الله عذاب دی، که چینی ګران شي هم د الله عذاب دی، که حکمرانان لږ شانتې خوا دی خوا شي هغه هم د الله عذاب دی. هر طرف نه موږ وایو د الله عذابونه دي او موږ پکې ګرفتار یو. که دا غمونه او پریشانۍ په موږ نه راتلي نو موږ به د الله خوښ نه وي. خو مطلب دا دی چې موږ د الله خوښ بندګان یو. الله موږ سره مینه کوي. دا یقین جوړ کو. زمون دا فاسد یقین دی، دا فاسد یقین دا د زړه نه وباسو چې دا د الله عذابونه په موږ باندې راځي. تاسو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جون ته وګورو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې با حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي میاشتې به تیرې شوې، 3 میاشتې به راوختې، مونږ به وکتې خو زمونږ په نغري کې به اور بل نشو، زمونږ په نغري کې به شنه بوټي رازرغون شو، دومره به زمونږ په کور کې څه نه پخېدل. مونږ به صرف په 2 تورو څیزونو باندې ګزاره کوله، یو اوبه یو قجوره باندې، په میاشتو میاشتو به نارې تېرولې. د دغه خلکو دغه ژوند دغه رنګې د صحابه کرام هم دغسې حالو. په میاشتو په یوه قجوره یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې دا به تېرولې، هسې به خوله کې چوپله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شعب ابي طالب کې چې په مسلمانانو باندې کم تکلیف راغی، کم پریشانی رااله، کم لوږه او تنده رااله، جار بچې دا هغه بند کړه. ماشومان د لوږې مړه کېدل، سرمنې به یې خوړې، شنه بوټي ختم شو چې څه یې خوړلې وې، داسې لوږې او تندې په هغوی باندې راغلې. خدا د الله خوښ بندګان ځکه یې په دا حالت راوسته. ولې صحابه کرام حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام داسې امتحانات پرې رالل سترګې ړندې شوې د ډېرو غمونو نه. تاسو ګورئ مونږ خو الحمدلله ټیک ټاک یو. که ګراني راغلې ده، که غوړي ګران شوي دي، که چینی ګران شوي دي، که لږ شانتې نور تکلیفونه راغلي دي، اوسه پورې سترګې هم نه دي ړندې شوې، غوږونه هم نه دي کاڼه شوي، ملا هم نه ده راټیټه شوې. دا خبرې خو څه کوي چې د یو کس خوله لا ودرېدلې نه ده چې یاره خوراک ورته نه دی میلاو شوی. د الله نعمتونه دي چې را باندې راورېږي، ښه خوراکونه کوو. څومره چې ګراني راځي نو هغه موږ خوراکونه زیاته وو سره، کمې پکې ذره بر نه دی راغلی. نو دا د الله عذاب دی؟ الله عذاب نه دی، دا د الله امتحان دی چې را باندې راوستی دی. تندې را باندې نه ده راوستی، لوږې را باندې نه ده راوستی، تر اوسه پورې یو کس د لوږې نه مړ نه دی. نو تکلیفونه یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ذکر وکړو. یعقوب علیه الصلاۃ والسلام سترګې ړندې شوې د ډېره غمه، ملا راټیټه شوه. حضرت جبرئیل ورته وایي دا ته څه کې، ستا خو سترګې ړندې شوې، ته خو فریاد کې. نو حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي زه ګیله نه کوم، انما اشکو بسی وحزنی الی الله. دا خو زه خپل الله سره هغه مناجات کوم، خپل الله ته خپل جړا فریاد وړاندې کوم، نور زما خو شکوه شکایت نشته. دیو جن سنت طریقه دا ده، شریعت دا وایي تاسو باندې چې بیماری راشي ته به باندې رااله، په سر به درد راغی،
بدن دی خوږیږي نو لږ شانته فریاد کوا لږ لږ شانته فریاد کوا چې دا څومره اسویلی ته کې او دا فریاد کې الله پاک دغمره نیکه ستا په نام اعمال کې لیکي. نه دا مطلوب دی چې سړی لږ شانته فریاد وکړي. دا فریاد چاته؟ خلکو ته نه، خدای ته دا فریاد چې یا الله دا بیماری ده، دا تکلیف ته دا ستا طرفه دی، یا الله ته په مال اجر او ثواب راکړي، یا الله ته په زما مرتبه اوچته کړي. نو غرض مې دا د عزتمندو امتحانات چې څومره راځي، تکلیفونه راځي، پریشانې راځي، هغه ته عذاب نه وایو. به زمانن مقصد دا دی چې عذاب نه دی، دا الله عذاب نه دی چې موږ د الله په عذاب کې گرفتار یو. نه، دا موږ د الله خوښ بندگان یو، ځکه دا آزمایښونه او تکلیفونه را باندې راولي چې دا سوچ زموږ بدل شي. لکه شان دا هر سړی په خله دغه خبره ده چې عذاب دی او عذاب دی او عذاب دی. عذاب نشته عزتمندو. الله دې موږ د عذابونو نه وساتي. د الله عذاب ته هیڅوک نشي ټینګېدی، غرونه ورته نشي ټینګېدی. موږ څه شي چې د الله عذاب ته به ټینګ شو. الله دې په موږ عذابونه نه راولي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. دوه درې مسلې دي. یو مسله خدا ده چې سجده تلاوت نیت څنګه دی، طریقې څنګه ده. سجده د تلاوت دا مونږ تلاوت کو، یو خو ګوره مونږ کې دا ډېر زیات کمی دی. زمونږ ډېر مرګرو کې د قرآن تلاوت نه کوي. قرآنونه ویلي دي، قرآن تلاوت نه کوي. معمول جوړول پکار دي. نن سبا خلکو بس یو سوره یاسین را ټینګ کړی دی، بس سوره یاسین ویم، سار کې سوره یاسین ویم، ماسخوتن کې بس تبارک الذی ویم. او هغه سوره یاسین او تبارک الذی چې وای نو هغه خپل د دنیا د غرض د پاره وای چې را خدای مې دار وس خطیره کی او خدای را باندې د شپه خطیره کی، ځکه تبارک الذی د دنیا د پاره وایو. خو کوڅو کې د آخرت د پاره وای نو صرف په یاسین او په تبارک الذی خو اکتفا نه د پکار کنه. دا نور قران نه دی، سنت عمل دی چې قران مجید د سر نه شروع کا او ختم کا، بیا د سر نه شروع کا او بیا ختم کا. دا د قرآن حق دی، دا د قرآن په مونږ باندې حقوق دي. هغه کې سجده د تلاوت راځي. سجده د تلاوت چې رااله نو د دوه تکبیرو په منځ کې یو سجده ده. نیت دا دی نویت ان اسجد لسجده التلاوه القرآن آمنت بالرحمن ورضيت بالاسلام متوجها الى جهه الكعبه الشريفه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. بس سلام پکې نشته. د دوه تکبیرو په منځ کې یو سجده ده. نیت چاله نه ورځي. د عربی د نیت زموږ ډیرو خلکو له نه ورځي. نیت کوم د سجدې د تلاوت الله اکبر، آسان کار دی. نیت کوم د سجدې د تلاوت الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. دغه سجده ده. دا سجده د تلاوت ته دا واجب شو چې چا د قرآن مجید کې تلاوت آیات د سجدې اولست یا چا وورید نو پاغوی باندې لازم شو، واجب ده چې دی به دا سجده کوي. ماشومان ته خودل پکاري چې کله قرآن مجید مون خایو نو چې کله سجده راشي پکې نو ماشوم ته د هغه وخت نه آیات د سجده راشي نو سجده نیت وته خایو زده کوته او طریقه وته خایو چې ته سجده داسې کې. یو سړی جمعات تر اذان نشو او داسې وکړ او داس پځې کی او چې جمعات تر اذان نه کېدو وخت لګو 3-4 منټه ټیم دی نو دا سړی به تحیت الوضو کوي او که تحیت المسجد به کوي. یو سړی د زړه غواړي چې یاره زه تحیت الوضو کوم تحیت المسجد، دا یو سنت عمل دی چې سړی راشي او 2 رکعاته شکرې د اودسو کی دې ته تحیت الوضو وای. او جمعات تر اذان نشو نو تحیت المسجد د شکرې پته ور باندې وکي. خو وخت کم دی، 2 رکعاته پکې کیږي او زیات پکې نه کیږي. یا به تحیت المسجد کې یا به تحیت الوضو کې. نو اوس په کم یو کې؟ نو فقهاو لیکلي دي وای د دوانو نیتو تړه. زړه کې نیت څه ته وای؟ د زړه اراده ته نیتو کا چې زدا تحیت الوضو کوم او تحیت المسجد کوم الله اکبر د دوانو لپاره وټیک شي.
او که دومره وختو چې مخکې سنت دي لکه د ماسپخین مانځنه مخکې 4 رکعات سنت دي مؤکده، نو بیا تحیت الوضو او تحیت المسجد مکوه، راشه د سنت اولو کا الله بستا تحیت المسجد او تحیت الوضو ثواب په دغه سنت باندې درکې ده. خو که وختو سنت مخکې نشته او صرف دغه د 2 رکعاتو وخت نو دوانو نیت برغو تاړه چې نیت کوم د پاره د تحیت الوضو او د تحیت المسجد. الله اکبر، د دوانو نیتو کا ستاله بخدای پاک د دوانو اجر او ثواب درکې. د حاجیان صاحبان چې کله سعودي ته لاړ شي عمره له حج له هلته هغوی د ماښام مانځنه مخکې نفل کوي، نو بیا زمونږ د حضرات وایي چې اوس مونږ څوکو دا نفل وکړو او کو نه کړو، او بیا چې دلته راشي پاکستان ته نو بیا مونږ سره جګړې کوي، یاره تاسو نفل نه کوئ، هلته هغوی نفل کوي او تاسو نه کوئ. هغه حنبلیان دي او مونږه حنفیان یو، مونږه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې مونږ څوک منې کوو نه اوکه که وخت دی ده سره، خو زمونږ احناف دا وی امام ابو حنیفه وی چې دا وخت چې دی د ماښام نو دا مختصر دی، بس د ماښام مانځنه مخکې یو مونځ مه کوه، بس مونځ وکړه د هغې نه وروستو بیا نفلونه کوه. خو که چا وکړل نو مونږ یې منې کوو نه، ودی کی بالکل دیو کی که چا سره وختي نو ودی کی. خو زمونږ احناف بس دغمره ټیم ورکوي چې دلته اذان مؤذن وکړو او هغلته ورسېد د اقامت ځای ته نو بس حکم دی چې ودرېږه مانځه ته او الله اکبر وایه، بس دغمره د ماښام د اذان او د مانځه کې مونږ وقفه ورکوو چې مؤذن د اقامت ځای ته راورسي. دا زمونږ د احنافو مسلک دی. من وایو دا وخت لن تنگ دی، د دې وجې نه نفل مکوي. خو که چا وکړل څوک وخت ورکوي ډېره ښه خبره ده، وردي کې نفل وکړه، هلته لاړ شي هلته کوه، هغوی وخت ورکوي، دلته مونږ وخت نه ورکوو، بس مه کوه. نو نه کولی څه جرم نه دی او کولی هم څه جرم نه دی، نفل دی، سنت زوائد دی، نفل دی، که چا وکړل الله به اجر ورکړي، که چا ونه کړل. خو زمونږ احناف وایي چې د ماښام وخت لږ تنګ دی، د دې وجې نه زیات په دغې باندې وخت مه ضایع کوئ، فرض وکړه بیا د هغې نه وروستو چې دی نو نفل کوه. نو څه جرم نه دی که چا وکړل نو خیر دی. جګړې پې نه دي په کار. بعضې علاقو کې حاجیان صاحبان هلته کتلي نو بیا دلته پې خلکو سره جګړې کوي، وایي یاره خامخا دا کوئ او ټیم ورکوي وله، نه ضروري نه ده چې خامخا د ټیم ورکوي. الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ د ناسته قبول او منظور کړي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله دې زموږ د ناسته قبول او منظور کړي. څومره مسائل بیان شو، الله دې په عمل کولو توفیق راکړي. مردگان د اهل اسلام دې الله وبخي، بیمارانو ته دې الله شفا کامله ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي الله دې ټول شرعي حاجات پوره وګرځي. خاص د فلسطین مسلمانانو د پاره اخلاص سره دعا وکړي، الله دا غوی دا تکلیف او پریشانی ختمه کړي. الله کافر په خپل قهر او غضب باندې والی کی، موږ مسلمانان دې ته الله خلاص کی، د فلسطینیانو دې الله امداد وکي. څومره مسلمانانو وسره امدادونه کړی دي، مالی جانی دعاګانې دا غوی د پاره کړی دي، الله دې دا غوی په الله په دربار کې ټول قبول او منظور کړي. الله دې مسلمانانو له غلبه ورکي، کفر دې الله مغلوب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.